جنگ به شجانانا په نخرو به مو کوله په جنگ به شجانانا په نخرو به مو کوله او زمونږ د کلي ډاګه کې چیدرو به مو کوله خواست کومه د تروډیري کلي امتیاز ځیرک صاحب ته چې هغوی راشي او خپل کلام واوري الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته ډېر ډېر په خیالي او نظم درته وایم زما د نظم عنوان دی خوب دا زما لیکلی چې هغه زما د زړه ارمان ملګرو هغه د ګل په شان جانان ملګرو بېګا زه ناستم چې کتاب مې کتو پکې د چا د سوال جواب مې کتو بېګا زه ناستم چې کتاب مې کتو پکې د چا د سوال جواب مې کتو ناڅاپه تک د کوټې ور وکړلو ما بې اختیاره پرې نظر وکړلو دا هم هغه وه چې خیال کې لړم او زه چې په سوچ د کوم جمال کې لړم مننه او راغله په خوا کې زما کېناستله ما ویل وایه که نه څنګه راغلې ویلې زیرکه بې قراره وم او زه خو دا ستا د انتظار وم ما خپله غېږه پرې برسېره کړله د خپل وجود نه مې چاپېره کړله ما یې د مخ حجرې اسود ښکلوو د سپي په غم مې سترګې وغړېدې مننه ډېر ښه د غزل څو شعرونه دي چې نو دا ولې اخر تا د څه دپاره غوښته نو دا ولې اخر تا د څه دپاره غوښته زړه لیونیه دا تصویر چې د یاره غوښته او نن مې په هغه دار د هر ارمانه سا وخته نن مې په هغه دار د هر ارمانه سا وخته عمر له ما چې به امان د کومه داره غوښته او شعر دی چې هغه جواب چې را سره وې هم ګرانه کړلو دا نو ستاسو ډالۍ هغه جواب چې را سره وې هم ګرانه کړلو هغه جواب چې به مې تل ستا د ریواره غوښته ډېر ښه مننه او شعر دی منشا چې چا په سکون پسې ځواني په بنګ وفروله چا په سکون پسې ځواني په بنګ وفروله او چا په سکون په مینوشۍ کې د خماره غوښته او ولې دا جرم دی چې ما ځان ته پوښتنه ویل ولې دا جرم دی چې ما ځان ته پوښتنه ویل دغه جواب مې د ګریوان د هره تاره غوښته مننه او سړیکه د زړه مې هغه دم زیرکه ودرېدله سړیکه د زړه مې هغه دم زیرکه ودرېدله هغې جواب د خپل اظهار څومره په ډاره غوښته ډېره مننه